अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सहीम सास ورور حسن شاهد یو ځلی بیا په ټوټه کې یوټیوب چینل استاد په خدمت کې حاضر یم حکومت ګرو چرته تاسو خموړي چې په خپل یم موبایل کې په یو ځای باندې سلور یا 15 یا تر لسو پورې یا د نزياتي واتس اپ استعمال کوي بالکل په یو ټایم باندې یا مسنجر اپلیکیشن یا فیسبوک دا ټول تاسو دغه ټول اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې په یو ځای باندې انسټالول شي او په یو ځای استعمالول هم شي د دې لپاره کومه طریقه مطلب تاسو سره د فیسبوک آیډي نسی واوي تاسو سره مسنجر یو وي او تاسو غواړئ چې په خپل موبایل کې 15 مسنجر انسټال کړئ او پاره کې تاسو 15 آیډیا نه اوپن کړئ دا تاسو ډیر ځات په اسانه طریقه باندې کولای شئ تاسو سره د موبایل نمبر سی وایي تاسو په ټولو باندې په یو ځای باندې واتس اپ استعمالوي دا تاسو په خپل موبایل کې درې سالو یا 15 پورې واتس اپ انسټالول شي او دا ټول تاسو په یو ټایم باندې استعمالول شي د لپاره کومه طریقه دا تاسو څنګه په خپل موبایل کې کوي دا ټول طریقه بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو ته خایم ولدي نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل پښتو ټیکنیک سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي هر ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې په خپل درسي نو د لپاره په سټاپل تاسو په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن انسټال کوئ د دې لینک په یوټیوب کې تاسو په ډسکرپشن کې ملایو شي او په فیسبوک کې به د ویډیو د پاسه اعلان به کمنټ کې تاسو ته لینک ملایو شي د هغه نه تاسو دا په خپل موبایل کې انسټال کولای شي کله چې هم تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړو به وسو کې سمبل دا رقم اوپن کړئ کله چې هم تاسو اوپن کړئ لاندې وسو کې سمبل په سٹارټ باندې کلیک واخلئ کله چې هم تاسو په سٹارټ باندې کلیک کړئ د اپلیکیشن چې کدا سونه پرمیشن غواړي او تاسو الاو کړئ بیا به تاسو کې دلته تاسو چې کوم اپلیکیشن تاسو اډ کوئ نه هغه تاسو ولته اډ کړئ مطلب زه غواړم چې واتس اپ اډ کوم یا مسنجر اډ کوم نو زه به سمبل په خپل موبایل کې زه غواړم چې درې سلوړ مسنجر جوړ کړم تاکي لپاره به سمبل په مسنجر باندې کلیک کوم بیا به څه وکم په کلان باندې به کلیک کوم تاسو ته د لاندې اپشن را کلیک کلان کله چې هم په کلان باندې کلیک کوم هغه کوم مسنجر چې مالته سلیکټ کو هغه بدلته زما سره راشي تاسو ته کاری دلته یو مسنجر ما راوستلو بس نور مسنجر څنګه شم راوستل دا لپاره به سمبل بری پلس نشان باندې کلیک کوم او بیا په مسنجر باندې کلیک کوم بیا په پکټون باندې کلیک کوم تاسو ته کاری بیا په پلس نشان کلیک کوم بیا په دلته مسنجر سلیکټ کوم تاسو ته کاری ما سلیکټ ک بیا په کلان باندې کلیک کوم تاسو ته کاری درې مسنجر مالته په یو ځای باندې راوستل دا چې تاسو چې څومره هم غواړئ تاسو ډیر ځات په اسانه طریقه باندې راوستل شي او په دې ټولو کې تاسو آیډي چې کوم دی کولاول شي په تاسو استعمالوي څنګه صرف دا یو اپلیکیشن به تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ وي دا به تاسو اوپن کوئ او په دې کې به دنه دغه ټول مسنجر تاسو ته ملاويږي نو په دې هر یو کې تاسو ځان نه ځانې آیډي شیر کولاواله او د بیا لپاره چې کله هم تاسو به باندې کلیک کړئ نو هغه آیډي به اوپن کیږي کوم چې تاسو به دې کې اوپن کړی وي چې تاسو واتس اپ غواړئ هم تاسو ټول واتس اپ چې کوم دغه شن راوستل شي تاسو ته کاری څومره چې هم تاسو غواړئ نو صرف تاسو هغه سلیکټ کوئ لاندې په کلون باندې کلیک کوئ به یو کلیک باندې هغه واتس اپ دلته راځي نو ډیر زیات کمال سیټینګ نه حکومت ګورو امید لرم تاسو به دا ویډیو خوښ شي د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ او موږ په خپل دعاګانو کې ساتي الله پامان